د پنجاب د اطلاعاتو وزیر اسما بخاري ویلي چې یو چا یې داسې ویډیو جوړه کړې چې پکې د هغې څېره کارول شوې ده. نوموړې د دې پر ضد په لاهور کې عدالت ته هم تللې ده او وایي چې دغه ویډیو د یوې هندي اداکارې ده. دا ډیر مشکله وخت و، زه ډیره پریشانه وم او زړه مې سخت خفه و چې کله راته معلومه شوه نو زما لور ما خواته راله، غاړه یې راکړه او ویل یې چې ماما ته به په هر حال کې د دې خلاف مبارزه کوي او د خپل ځان لپاره د انصاف موندلو په غرض به عدالت ته ځي. په دې وروستیو کې په پاکستان کې دا ډول یو شمېر پیښې مخې ته راغلي دي چې د مختلفو اپلیکیشنونو له لارې د خلکو په خاصه توګه د جینکو تصویرونه او ویډیوګانې خلک ایډیټ کړي او بیا یې په ناسبه عکسونو او ویډیوګانو کې کاروي. په پاکستان کې د انټرنیټي جرمونو مخنیوي لپاره په 2014 کال کې یو قانون هم جوړ شوی دی. د جینکو ښځو د خوندیتوب لپاره قانون جوړ شوی خو هغه نه عملي کیږي. زموږ د قانون نافذونکې ادارې یعنی د وفاقي تحقیقاتي ادارې د انټرنیټي جرمونو څانګې د دې قانون د عملي کولو په اړه پوره وسایل نه لري، خو زه به دا پوښتنه هم راپورته کړم چې آیا د دا ډول قوانینو عملي کولو لپاره سیاستوالان څه کوي. د پاکستان آبادي شاوخوا 240 میلیونه ده. د څارنې ادارې ډیټا ریپورټل ویلي چې په هیواد کې په 13 جنوري میاشت کې 110 میلیونه خلکو انټرنیټ کاروه چې دا شمیره د 2023 کال د دغه مودې څخه 40 میلیونه زیاته ده.